د ټولو نه اهمه مسله او غټه مسله هغه دا ده چې قرباني واجب په چا باندې ده. نو قرباني واجب ده په صاحب نصاب باندې. کم انسان باندې چې زکات فرض ده په هغه انسان باندې قرباني هم واجب ده. اوس دا نصاب څه شی دی؟ نو دا یو اوږده مسله ده، خو زه درته په اسانو الفاظو کې وایم. نصاب 2.50 تولې سپین زر دی. نو د چا په ملکیت کې یعنی د چا سره چې 2.50 تولې سپین زر موجود وي په د باندې قرباني واجب ده. یا ور سره دومره نغدي پیسې دي چې 2.50 تولې سپین زر پکېږي، نو بیا هم په د باندې قرباني واجب ده. اوس د 2.50 تولو سپینو زرو څومره روپۍ کېږي؟ نو دا موږ یقیني او کنفرم ځکه نشو ویلی چې د سپینو زرو قیمت ښکته او پورته کېږي، خو غالبا نن سبا تقریبا 1,10,000 روپۍ ته جوړیږي د 2.50 تولو سپینو زرو نه. نو اندازتن چې د چا په ملکیت کې 1,10,000 روپۍ څخه سپورته دومره پیسې د چا په ملکیت کې وي د صاحب نصاب دی، په د باندې قرباني واجب او ضروری ده، دی به قرباني کوي. یا د سره د ضرورت نه سیواګره سامان دی. د ضرورت نه سیواګره سامان کم سامان ته ویل شي چې داغي استعمال په کال کې یو ځل هم نه کیږي. د کپړې دي، جوړې جامې دي، په کور کې لوښي لرګي دي، داسې اشیاء دي چې داغي استعمال په کال کې دی یو ځل هم نه کوي، دا د ضرورت نه سیواګره دی. نو داغي قیمت چې ولګول شي 1,10,000 روپۍ ته نه جوړیږي، نو بیا هم په د باندې قرباني واجب ده. یا ور سره مالی تجارت ته دکاندار دی، دکانداری کوي، د په دکان کې سامان د 1,10,000 روپو پروت دی، نو بیا هم د صاحب نصاب دی، په د باندې قرباني واجب او ضروری ده، دی به قرباني کوي. نو لنډه خبره دا ده چې نصاب 2.50 تولې سپین زر دی چې دا د چا سره موجود وي یا د دې قیمت ور سره موجود وي، دا انسان صاحب نصاب دی، دی به قرباني کوي. اوس دې کې یو مسله ده او هغه دا ده چې یو سړی سره خو په جیب کې 1,50,000 روپۍ پرتی دي، خو په د باندې 2,00,000 روپۍ قرضه ده، نو آیا دی به قرباني کوي او که نه به کوي؟ نه، په د باندې قرباني واجب نه ده، ځکه د په جیب کې چې کم دا 1,50,000 روپۍ پرتی دي دا د نه دي، دا د قرضداري دي. قرباني دی نه کوي، دا پیسې دی راوالي قرضداري ته دی ورکی. په دې قرباني کولو کې اوس د ثواب نه ملاويږي، بلکې الټا ګناهګار دی چې پیسې ورسره شته او قرضداري له پیسې نه ورکوي، هغه غریب په تکلیف کې اچولې دی. بله مسله دا ده چې یو سړی سره خپل پیسې په جیب کې اوس نغدي نشته دی، خو نورو خلکو ته قرضې ورکړي دي، په چا 2,00,000 دي، په چا 3,00,000 دي، د پیسې په باندې دي او نغدي ور سره نشته، آیا دی به قرباني کوي که نه کوي؟ دی به قرباني کوي، په د باندې قرباني واجب ده، دی صاحب نصاب دی، ځکه د چې چاته پیسې ورکړي دي هغه د پیسې دي، دی به د هغې زکات هم ورکوي او په هغې پیسو باندې به دی قرباني هم کوي، هغه د پیسې دي. بل مسله دا ده چې په چا باندې قرباني واجب وي او قرباني نه کوي، ګناه شته؟ بالکل ډیره لویه ګناه ده، سخته ګناه ده. حدیث مبارک کې راځي، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من وجد ساعة ان یضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا، او کما قال علیه الصلاۃ والسلام. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي په چا باندې قرباني واجب وا او د قرباني اونکړه، نو فلا یحضر مصلانا، د دې زموږ عیدګاه ته ناراضي، د دې په ما پسې مونږ نه کوي، د دې په ما پسې نه ودرېږي. دومره نبی علیه السلام سخت رټنه فرمایلی ده. نو په چا چې قرباني واجب وي او قرباني نه کوي سخت ګناهګار دی. بله مسله دا ده چې یو سړي باندې په خپله قرباني واجب ده، خو دی په مشترکه کور کې پاتې کیږي، درونو سره یو ځای پاتې کیږي، نو مشر ورور چې قرباني وکړي آیا د ده ذمہواري خلاصه شوه؟ نه، د ده ذمہواري نه خلاصېږي. خلک وایي که نه، وایي قرباني زما مشر ورور کوي، اختیار د هغه سره دی، ځکه زه قرباني نه کومه. دا خو اسانه خبره شوه، دا قرباني هم یو عبادت دی، مونځ هم یو عبادت دی، وایه مونځ هغه کوي، زما مونځ کولو ته ضرورت نشته دی، ځکه مشر ورور خو مې مونځ کوي که نه.
دغه رنګ وای زما مشر روجي نیسی هغه ټول ذمہواری اغستی ده لہذا زسل روجي نیسم په عبادتو کې دا قاعده ده چې یو عبادت د بل د طرف نه څوک نشي کولای څنګه چې مونږ ستاسو د طرف نه بل څوک نشي کولای څنګه چې روجي ستاسو د طرف نه بل څوک نشي نیوي دغه شانتي قرباني ستاسو د طرف نه بل څوک نشي کولای نو کوم مشر د قرباني وکړه او تا او نکړه ټیک شو ته وخی اخره قربانی د مشرور او شستا قربانی نه ده شوی ته ګناګار قربانی دی پریخي ده دا رنګ بعض اوقاتو خلک وي زما پلار قربانی کوي نو زکه قربانی نه کوم نه د کې مسله دا ده کو چرته تا ټولې پیسې پلار لا ورکول او ځان ته د 1 روپۍ نه پرې خودا نو بیا خو ټیک شو د پلار قربانی دی او کې ته قربانی مکو ځکه ستاسو سره پیسې نشته پتا واجب نه ده خدا قربانی به د پلار وستا باندې وي خطه به صرف غوخي خوري نو بیا پتا قربانی نشته چې ټولې پیسې پلار لا ورکای خو کو چرته ته پیسې پلار لا هم ورکای په خپل جیب کې د ځان سره پیسې آتی په بانک کې پیسې ساتي یار دوست لدی قرض ورکړي 1.5 लाख روپۍ یا 1,10,000 روپۍ دومره پیسې ستاسو سره خپل شته دي نو بیا د پلار په قربانی ته نه خلاصيږي د ځان د طرف په خپل هم قربانی کوي دا رنګ مشترکه رونه پاتې کیږي په شریک کور کې نو پیسې مشر ور ترا ټولې خوده ځان سرم په جیب کې پیسې ساتي ځان لم بانک بیلانس ساتي 1.5 लाख روپۍ نو بیا د مشرور په قربانی نه خلاصيږي د ځان ته هم قربانی کوي او کنه ځان لای پیسې نه ساتل ټولي رور لور کولی نو بیا چې رور قربانی کې هغه به ضرور قربانی د قربانی نه د دې ته شغوخي اخري بل یو اهمه مسله دا خبره ډیره زیاته زموږ پښتنو کورونو کې موجود ده یاره وي مونږ د کور د طرفه ساروي علالو لہذا زه جدا قرباني نکوم مونږ د کور د طرفه غټ ساروي علالو غوا میخه علالو یاد اوساتئ کو د کور کې غټ ساروي علال شو غوا علال شو میخه علال شو خو په کور کې لسته نه دي او دای وی چې دا د ټول کور د طرف نه قرباني شو د یو تن هم قرباني اون شوله ځکه چې په قرباني کې زیات نه زیات کسان وته نه زیږي و هيسي پکې جوړيږي او دلته په کور کې لسته نه دي نو په یو قربانی کې چې لس کسان راوستل د یو تن قربانی اون شو غوخي دی وای خوري ځان له کو د کور د طرفه قربانی کیږي پاغه کې بم اسی جوړي و هيسي به پکې جوړي دوه کسانو پکې تعین کوي چې دا د پلان کې د طرف نه قربانی شوله نو مشترکه تور د کور د طرف نه قربانی داسې نه کیږي تر سوچ دی پکې د اسو تعین نه دی کړي دا خبر یاد وساتئ باقی بل مسله او اهمه مسله دا د بار ملک مسافر فاتح کیږي نو اغي اکثر کور ته ټلیفون او کی وي زما د طرف نه قرباني وکای نو پیسې را ریګل څه ضروری نه دي کور والا ورته وي چې موږ ستاسو د طرف نه قرباني کو بالکل قرباني کیږي دا ضروری نه ده بس په ما باندې قرباني واجب ده او زما د طرف نه بل سړی پیسې ورکوي نو بالکل زما ذمہواری خلاص شو قرباني مو شو لکه په خزه باندې قرباني واجب ده او خاوند د دې د طرف نه قرباني کیږي کوي نو بالکل کیږي یا خاوند قرباني واجب ده خزه ورته وي خیر دې ستاسو طرف به زه قرباني وکم پیسې به ورکما نو د خاوند قرباني وشو نو په بار ملک یو مسافر دی او دلته په کلی کې دا غد طرف نه کور والا قرباني کوي دا قرباني کیږي او کنه کیږي بالکل قرباني کیږي خو یو شرط پکې دی شرط پکې دا دی چې په کور کې بدوی ساروي حل ذبح کوي حلالوي ترسو چې ال تاغه د اختر منځ نه وی کړي کو چرتاغه د اختر منځ ال تنه دی کړي او دلته دوی قرباني ذبح کړه دغه قرباني پکې اون شوله ځکه هغه د اختر منځ نه دی کړي د اختر د منځ نه مخکې قرباني نه کیږي حدیث مبارک کې راځي یو صحابي لا منځ نو کړو ساروي حلال کو نبی عليه الصلاه والسلام ورته او فرمایل وستا دا ذبح او د قرباني چې دا د غوخي د ځان له غوخي اخره قرباني دي نه ده شوی او زخیه دین د شوی دا غوخي ځان له اخره نو الته به بار بل کې د اختر مونږ نه کړه دلته تا ساروي حلال کو نو دا قرباني پکې اون شو بیا به دا احتیاط کوي چې هغه سره په ټلیفون رابطه ساتي چې هغه ته وي چې تا اختر مونږ دی او کو هغه چې او مامونز او کو دغه نه بعد دلته کې قرباني ذبح کا حلال کا نو بهر حال د اهمه مسلې د قرباني یو سودی ان شاء الله نور به هم بیانو